نو زما عزیزانو عرض داو چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه ورکو. یو لغت په حدیث کې داسې راغلی چې الصوم لی وانا اجزا به، د اجزی په ځای باندې یو لغت د اجزا راغلی. روزه زما ده او د دې په عوض کې به اجزا به، روزدار ته به جزا کې زه ورکړلی کېږم. الله پاک وایي روزه زما ده او دا تا چې د سهار نه تر ماښامه پورې ما وږې او تږې وساتلې، نو د دې بدل کې به زه در کوم څه؟ نو الله وایي د دې بدل کې به زه ځان ورکوم روزدار. تاسو خیال راکړئ. نو یو لغت الصوم لی وانا اجزی به او یو لغت انا اجزا به، د روزدار د روزې په عوض کې به زه ورکړلی کېږم. نو خدای وایي روزدار ته به زه وایم چې د دې روزې بدل کې زه ستا شم. وایه څه کول غواړې؟ الله دې وکړي داسې، الله دې وکړي داسې. نو عرض داو جی چې بل روایت ته چې د ماښام په ټیم کې د هر روزدار مخې ته چې څه شی پروت دی، نو جبریل ته حکم شوی چې د دې روزدار د مخې ته چې دا روزه ماته پروت دی، نو زما د رحمت باران پې وکړه. خو عزیزانو بله خبره پکې لویه بله ده، د روزدار مخې ته روزدار ماته پروت دی او 200 قسمه سیزونه رات پیدا کړي. په دې به د رحمت باران اله کېږي چې ستا په گاونډ کې او ستا په علاقه کې بل څوک داسې نه وي پاتې چې د هغه ګینې روزه ماته نه وي. که بل څوک داسې وي چې د هغه د پیکوړو یا دا کیسې میسې چې دي د روزه ماتي د دې وسې نه او ستا مخې ته پراتو، تا ته پته وه چې د پلاني د روزه ماتي وس نشته، نو بیا به ستا په روزه ماتي رحمت نه ورېږي. رحمت به د هغه چا په روزه ماتي ورېږي چې هغه کې د ایثار ماده وي. ایثار دا معنا چې خولې ته کړې قجوره د خولې نه وباسې او بل لی ورکې، او که دا ماده ممکنه وه نو بیا به زمونږ په روزه ماتي باندې رحمت نه ورېږي. عزیزانو دې ماښام یا پېشمني کې به ګوره غلی غلی به ډونډ لګوئ چې هسې نه چې زما محلت کې ما سره کم کور داسې نه وي چې پېشمنی نه وي. اگر چې اوس خو دا غریبان چې څومره دي پېشمنی نه چې خړ سیلاب یو سیم نو د دې قابل دي. څه خدای د پرونه راسې در باندې روټۍ بند کړي او تر ګرځي روټۍ نه ملاوي. دا دلته چا چیټي خیره دا چای خیره که پټ چټونه مګ دی که نه ښکاره خبره کوئ چټکې دی. دا د ضیاءالحق څوک خورای دی د لیکلي دي چې تا ضیاءالحق پسې به ډېر بد وي او اوس بې نظیرې ته څه نه وایې دې چټکې دا لیکلي خبرې ته غوږ کېدی. ضیاءالحق پسې مې بد ځکه وي چې په زور راغلی او په دې ملک باندې ټیک ده د مارشل الله په زور راغلی او په دې ملک باندې، نو هغه پسې مې ځکه بد وي چې ته په زور راغلی او د اسلام نارې مه وهه، اسلام دې په شرمونو وشرموه. دې پسې بد ځکه نه وایم چې دا په خپله نه ده راغلی، دا د اوس قوم راوست. دا خدای چې په روټۍ قات کړي که نه دا د قوم راوستی ده. دا قوم اول د پلار په خوله دوکه شوی په روټي کپړه مکان باندې، او دا قوم اوس په دې دوکه شو چې همارا عزم غربت کا خاتمه، زما عزم او قصد چې دی زه به غریبي ختموم. نو دا بې غیرته قوم بیا په دې دوکه شو چې هله جوړې راته ښکاري چې مونږ به په تخت کې، نو دا دې قوم کړې ده. اوس به کله د ننبیانو در باندې اړتا دي، کله به د غوښو در باندې اړتا دي. سندیان وګوره چې یو ووټ د پیپل نه بغیر بل چاته نه دی ورکړی، هره شپه پکې لس کېمه کېږي که نه کېږي؟ نن وګورئ اخبار کې بیګام پکې لس کېمه شوي دي او 40 پکې زخمیان دي. سړی نه ښکاري، څه غیبي پیریان دي راوځي او ګر ورکي سړي وغورځېږي پته یې نه لګي. تاسو چې د خدای د پیغمبر د خیرو په ضبط کې راغلي چې الله به هغه قوم ته ښه ورځ نه ښیي کم قوم چې خپله مشره ښځه جوړه کړي. پیغمبر درته خیرې کړي دي، ښه ورځ به نه ګورئ که خیر وي. تاسو خیال راغی ښه ورځ به نه ګورئ. پیغمبر چې چاته خیرې وکړي دغه قوم بیړي تباه ده. نن ټول پاکستان د پیغمبر د خیرو په ضبط کې دی. آئنده مرکزی بجټ
نن د بے نظیر صاحبه بیان دے اللہ دے تخت بخت برقرار لری سور تا خوشحالی گئی کلی تا تلیو مانگا بوڑا پری دیرہ پاسی تو ماتا ایچ ملو سے مانا ویچے دیویر کے دیر بعد مایا مانا تاسی چی گورو خوشحالی تاسو پوشوی ویچے مرکزی بجٹ چی دے بلک سختی مرکزی بجٹ بس سختی اس خدای پوئی گی چی تاسو روٹی خلاص پدی خبرہ پوئے گئی کہ نہ پوئے گئی چی مرکزی بجٹ بلک سختی مرکزی بجٹ بسخ دا مانا چے اوڑا بنور گرانی کی 75 روپے بورا ہے اوڑا گران 75 روپے بورا ہے سوئی گیس پر ڈبل شو بجلائی بل پر ڈبل شو دالا دا بجٹ نم او نشان ام نشتاو دا مہنگائی جوڑا شوا نو سوئی گیس ڈبل بل بجلائی ڈبل بل اوڑا 75 روپے من بورا گرانا او نن بئی کا روپے روٹائے کرا کافر شو نی صحیح ہے پا جیل کیا چوئی روٹائے گرانا کرے دا زمون سترگو کے خاورے چولو دا پارا دا حکومت دا کار کئی چاگا دی نن بیان مونی وکنا روٹائے گرانا کرے دا نتظار ولی ننیستے چی تا روٹا اوڑا گران کری کتا اوڑا گران کا خیر دے کتا بجلی گرانا کا خیر دے کتا سوئی گیس بل گران کو خیر دے او نن بئی کا روٹائے گرانا کا نانی سی پاوالات کیا چھے اس تاسو دماغ تب ہم دا خبر نه پریزی چاو دا نن بیان دیر کافر دی تاسو دا نن بیان دیر کافر دی تو کرا پا روپای روٹائی نو پا دا ستر گرود سے چی پٹا پوکین او لاس تاتے او سپا نظر تطر کی نن بئی روٹائی روپای باندے ولی کرا زکا چی حکومت 75 روپای بورائی گرانا کرا حکومت تو سوئی گیس بل یو پدرے کرو کنا حکومت تو بجلائی بل یو پدرے کرو کنا نو نن بئی بنگ اس چی پا منڈائی کے لوئی لوئی ارتیان دا لکپتیان او کرور پتیان دا سرو باٹنگو کریٹ دا 500 نا پا یو 900 روپے کریٹ کی نو دکاندار بے 50 روپے کلو نا خرسے نا خرسے پا منڈائی کی چے پا یو میخ باندے 2000 روپے ٹیکس حکومت لگو لے دے نو کساب دے پا 100 روپے کلو وہاں نا خرسے خیر دے شی بنیاد تا ہم گو رہی کر دا پاکستان ټول قانون چې دا غریب د پاره دی مالدار د پاره نه دی د منډای مالدار او کروڑپتیان هغه ته قانون نشتا د فروټو د منډای ارتیان هغه د پاره قانون نشتا د سبزی د منډای ارتیان هغه د پاره قانون نشتا قانون کده د 100 روپو دکاندار او د 100 روپو چابڑی والا او د 100 روپو ریڑے والا ده پولیس ماغا نیسی ہو مجسٹریٹ ماغا پسی گردی ہو رمضان کی خاطر مہنگائی ختم کر مہنگائی خطا راوستا کر مہنگائی خطا ہو کر بیادہ سے حالت جوڑے لگیا ہے چاہندہ گرمائی کے با غریب سڑے دا پکی لاندیم نشی کے ناستے چی بل بے نشی ادا کھو بیا چی بل کا پا دروغو در پسی زیاد را گئے بیاستا خبر چوکاوری خدای پر آستائی چی خر پڑوی کپانے لاور شی دسپی عمرہ نظر در تسوک نکی ککیئے وہ چوار جی ناسی در تکوز پاگرو من چیز پیرے دے کغوار دے وہ چیز پیرے شیخا سچل دے انتدا سے سچل دے بس لکہ دا گیدر لکای پا داخل کی او منڈے تم زان جوڑ کی چی جوڑنی سی میں کسا چل خبر قدیم نا پری گیا ہونا دے خبر اچھو بجلائی دفتر تورشا جی دا بل زیاد راغلے یو بات ہے دا سا کاکا دل داخل کا بیا جگڑا کا وازا و بابو صاحب وردت آغا غریب منڈم کی ورد خبر اگر سرا پسو مخلص ہوک نہ کئی دا ملک دے یا دا وطن دے وطن ستوائی وطن دے توائی چی پا یورپ ممالکو کے تا چی چانا تپوسو کے چی پلانی زیتا کم الار تلے دا نو دا ٹریفک سپائی با در سرا کینی نو این آغا زیتا با دی ورسی و بیا بدر نہ دے رہے دا شاو دا گدا دا پارا یو شان قانون نن ستا په ملک قانون غریب د پاره دی سرمایدار د پاره تاسو خو تجربه وکړئ د کلی په یو خان باندې ورشي داوا وکړئ پټانا کې کستاره پورټ واغستو نو راشي زمانه دا ګیره کله ولټه باندې وګره به چې په خان داوا کې بیړه دی تاسو خیال لرئ نو د پاکستان بخاور سګوري چې د کمل قانون ټول ورځ غریب سره ظلم کوي او سرمایدار ته هیڅ نه وایي ټول ورځ د کمل قانون ټول ورځ غریب په ضد کې اغستې وي او سرمایدار ته غږ نه کوي هغه ملک به ښه ورځ ګوري هره ورځ خدای پاک نوي نوي اسباب د پریشانۍ درته جوړوي نیخې ورکې شوې
خو سر کساب سره چې ګوره د اوښانو غوښې زوړن خدای خبر حل درته وایي که نه وایي وایي درته دا څومره غټ غټ پتونونه چې ګوره ته خدای جوړ غټه میخه یې لاله کړې دا ټول اوښان دي بله ورځ ګرځېدم 5 کسابانو ته ورغم سر به راته داسې وخوځو څه دي ویل اوښ دی نو انشاءالله اوښانو ته رالی اوښ خو بیا هم ښه شی دی حلال شی دی خره خوراک به م په نصیب او دې قوم والله العظیم چې د خره او د اس غوښې هم په دې قوم خورولي دلته یو چرته به مردار اس په به چولي د را بیوړه دوکان ته صفا به کړه هغې غوښه سره غوندي بیا نن مې داسې جوټه حلاله کړې چې خلکو به ترې واخیست دې قوم د سپي غوښې د ګډوري د غوښې په نرخ کې خرڅې کړي د سپي چې بیا د انګریزانو حکومت کې آډر وشو چې دا خپې مې به تر هغې کې نه غوڅوئ چې تر څو پورې دا غوښه ټوله خلاصه شوي ځکه چې سپي بیا راوړل او ځوړن بیا کړ بیا دا کچه باره دی روژه د اچارونه به هم ډېر خورئ ورشئ د اچارونو په چټو کې وګورئ دا د مږې پرتي تاسو خو ډېر په شوق پوړی روانه کړي که نه مازدیګر ټایم کې چې زه دغه چمنی روان دی او چمنی له اچار وړي کې دا د مږې دا د غوړو ټیمان دي پخوا به دې کې مږه وغورځېده مږه به یې ترې لړه کړه ټیم به یې کېښول بیا اختر را روان دی پکې اوبه وځي په هغه ټیم کې به اختر کې پیکوړې پخې کړې او په تاسو به یې وخوړلې قسم په خدای دی دا د سپېغولو صد ګوره پکې دا د مږو غول پراته په دې کورکمان کې دې قوم سرې خښتې اوړه کړي چارسدې روډ په جرنده باندې سرې خښتې پکې اوړه کړي دي او کورکمان کې ګډې کړي او په دې قوم یې خورو نو چې څنګه یې دغسې در سره کړي مازدیګانو قوم د قوم نن د پیغمبر د خیرو په ذات کې دی الله دې په خپل قدرت کامله سره اسباب ورته جوړ